اسلامي امارت وایي چې موږ د مخدره توکو پر وړاندې په مبارزه کې جدي یو او دغه پدیده مو صفر ته رسولې ده. بل خوا نړیوال سیمې هیوادونه په تیرو 3 کلو کې په وار وار دا خبره کوي چې نړۍ ته نه باید د مخدره توکو ګواښ متوجه سي. 20 کاله نړیوالو په دغه برخه کې مبارزه درلوده. دا چې اوس د مخدره توکو پر وړاندې اسلامي امارت مبارزه په کم ډول ده او د نړیوالو مسؤلیت د نشهیي توکو د له منځه وړلو په وړاندې څه ده؟ د نن شپې بحث مو پر همدې ده. سلام، زه روحلالي زه یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. په پروګرام کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی سلیم پیګیر، بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردک او را سره پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج د تاسو ښه راغلاست وایم. خیر راست پروګرام ته. مارج صاحب، اسلامي امارت وایي چې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د امریکې له یرغل سره سم مخدره توکي هم ترویج سوې. مننه نظم تاسو تخنیکي همکارانو ته، سیال وردک صاحب ته، پیګیر صاحب ته، لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې دا خبره دقیقه ده. دلته دې به بحث به وکړو، مخکې له دې نه بیا مقدمه بله ولرو، ځکه د مارکیټ خبره ده، د نړیوال مارکیټ ده او د نړیوالو مافیا خبره ده او دوی دا ولې دا کار کوي او ولې دا اوس افغانستان کې ادرس بدلوي. دا یو عوامل لري، دلایل لري. دا خبره اصل خبره دا ده چې په 29 د فبروري 2020 کال طالبانو خو ښکاره په نړیواله کچه د 15 هېوادو په حضور کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او هغه درج شورای امنیت هم سره. په هغې کې خو 2 شیان ډېر عمده وه چې مخدره توکي به نه کړې او تروریزم سره مبارزه به کوې. د افغانستان به د دواړو پدیدو خطر نوره نړۍ ته هم نه وي، نور ګاونډیو ته به هم نه وي. طالبان مجبور مکلف دي د دې بنیاد باندې دا 2 کاره ونه کړي، ځکه دوی بقا د حکومت په همدې تړلې ده. دا شاید چې پټېدلی نه شي. همدا وجه ده چې دوی ټول پوډریان ټول کړل، ځکه نور دننه کورنۍ مارکیټ ته ضرورت نه و، کورني مصرف ته ضرورت نه و، ځکه دوی دا اور درلوده. او بیا اوس خو بلس د خاورې د افغانستان کې هر څوک هر څه ته تللی سي، آرام تللی سي، ګوري خلک په سترګو ګوري، د چا مخه ونیسي او د هر چا په جب کې د مطبوعات دي، د هر چا په جب کې د کامره نړیواله کامره په جب کې کړه، موبایل در عباسي ګوري وایي دغه فلاني چې کرل کېږي. نو ولې دا شواهد نشته؟ نړیوال هم چې دا تور لګي ادرس بدلی، نو که چیرې دوی په رښتیا وایي طالب خو ته وایي نه کرم نسته، صفر کړي مې دي. که ته یې نه منې ادرس لرې مشخص وایي چې فلاني کلي کې فلاني جای کې دغه ځای کې تا کړني، بدخشان په درواز په فلاني کلي کې تا کړني، مثال په توګه چې ورسو وګورو، نړۍ مو ګوري، تاسې مو ګورئ او مطبوعات یې مو ګوري، طالب مو ګوري، تا رښتیا درلوده. خو بنا دا شی نشته دلته. مارج صاحب 2 ژمنې تاسو ویل چې نړیوالو ته ورکړل سوي دي، چې یو د تروریزم مسله ده، بل هم د مخدره موادو. دغه 2 پدیدې چې ژمنه سوې دا ثابت سو د اسلامي امارت لخوا نړۍ ته چې دغه مسایل ټول ختم سوي؟ بالکل، ځکه نړیوال ګاونډیان دا ټول لګي سره نه رایې کوي. وځکه چیرې ووایم چې دا کرل کېږي زه اسناد راکوم. مثلا د جمهوریت په وخت کې، د جمهوریت په وخت کې دلته یو کورنۍ مافیا ده، یو بهرنۍ ده. بهرنۍ مافیا خو په لویه کچه منډاکه کېده، د ساده خلکو کار نه ده. په افغانستان کې دا د بزګر او د عادي خلکو کار دا نه و چې ویې کړي. بزګر بیچاره ته به ډېر کمې پیسې تللې، لکه د کچالو په نرخ باندې دوره به د کرونده خپله کړله، تخم او موادو نور مسایلو له بهر راتله، غاټو خلک کار کوي. په داخل کې کورنۍ مافیا تاسو یاده کړله. کورنۍ مافیا کې څوک په راز کې و؟ په کومو سیمو کې دغه پدیده کرل کېدله؟ دا مستندات دي، دا نه تهمت ده نه تور ده. دا پارلمان د وخت دا خبره کوله، ریاست مخدره د وزارت داخلي دا خبره کوله، وزارت مخدره او قاچاق خو ډېر په صراحت باندې دا خبره کوله، نړیوالو دا خبره کوله، یونما دا خبره کوله چې غټ توفنګ سالاران په سطح د وزیران، په سطح د معاون رئیس جمهورانو په دې کې لاس درلوده. مثلا په بدخشان کې دا کرل کېدل، تور لګېده چې دې کې د پارلمان وکیلانو کوفي مفید ورونه او صلاح الدین رباني په دې کې لاس درلوده. د نوم اخیستل سوی ده، دروغ نه ده.
او هلته کرل کېده هلته څوک تلای نه سوای لکه څنګه چې په پنجشیر کې به تللې تذکره او هویت به دې غوښتل کېده لکه پاسپورت دننه هلته انتحاري او زمرود او قاچاق او غلا او صرف فساده کېدله هلته بارود جوړېدله په مزار کې کرل کېدله ویل کېده چې تیمور سره لاس لري همدې لپاره 4 میلیونه دا 2 میلیونه دروغ دي 4 میلیونه پوډریان په ښار کې پیدا شو په افغانستان کې تنها پوډرۍ په کابل کې نه و تاسو لاړ شئ هرات ته تاسو لاړ شئ مثلا ننګرهار خواته تاسو شمال ته راشئ شبرغان ته فاریاب ته سمنګان ته بامیان ته همداسې نور ولایتونو ته 4 میلیونه دوی په زوره دوی رودله مارکېټ ورته جوړاوه کورنی په تخار کې کېدله که په لوی پیمانه تاتار په نوم قمندان داود په نوم عبدالمطلب په نوم و دا دوی په کلاس درلوده تاسو داود یاد که داود په مبارزه برخه کې موینیت چې دلته ایجاد سوی و د مخدره توکو پر وړاندې د موینیت موین و آفرین همدغه موینیت په پیسو اخیستی و چې ځان حمایه کړي سیاست همداسې دغه شی اداره ته جوړی چې زه دا کار ضد کوم برعکس یې کار کوي اوس یو اداره والا فساد اداري یو اداره جوړه سوې وه ده به ویلې که ما اطلاع داریم که اقتداد وزیرا و کلالا د فساد آغوشته است اما ما از روی پالیسی مصلحت عامه نامش نمیگیریم دا معنا دا چې دوی ته ویل سره لزر دې واخیستې سبا 1 لک واخله ځکه زه یم چې تا نوم اخلم زه نه اخلم دغه موینیت مبارزه کوله کې ترویجاوه نشهیي توکې مطلقا حمایه کوی ما وخت د ادارې فساد اداري مثال درکړه که هماغه اداره اوس دا حمایه کاوه په نوم یې جوړه کړې وه کمیسیون د سولې جوړ کړی وه د په زوره جنګ د لمن واله برعکس د سیاست تاسې د سیاست ماکیالیزم دا مطالعه کې دا مطالعه ټول پر غږ راغلي دي نو بنان دغه چوکۍ په زور اخیستې وه حمایه کول لوی مهم مافیا دوستم او د قمندانانو په فاریاب او شبرغان کې کرله په واقعیت باندې هلته هغه د قیصارو نه پوهېږم یو بله ده چې هغه قالین هم جوړوي ډېرې دما اوس نوم یاد ووته دا ولسوالیانو کې په براته اوس ګورئ تاسې د یکاولنګ په ولسوالۍ د بامیان کې د خلیلي په نوم باندې یاد نه شوه چې دا ټول خلیلي حمایه کوي او کري یې دا مافیا دا تورن اسماعیل اوس خبره دې کې ده اوس خبره دې کې سیاسه خبره ولې دا پټوي نړیوال ولې ادرس بدلوي نړیوال پیږي چې افغانستان کې سفر سوی ځکه ادرس بدلوي په افریقا کې 1 هېواد دي په 1 یعنی سواله شلو نه 1 هېوادو کې دا کرل کېږي لویه نړیواله مافیا دا اخلي وړي چک ته سلواک ته او هالند ته چې مارکېټ ته نړیوال په مثلا زایدان کې څنګ کې ایران کې په لویه پیمانه کرل کېږي هېڅوک نه ورځي او څوک سره پوښتنه نه کوي په قزاقستان کې قرغیزستان کې ترکمنستان کې کرل کېږي تاجکستان کې لږ دي او هغه په لویه پیمانه نه دي د روسیې بخښنه غواړم د روسیې مافیا له نړیواله سره لاس لري ښه اوس نړیوال ته دا پکار ده که ته رښتیا دا ورکې بند که مارکېټ بند کړه عرضه او تقاضا ده که نه مارکېټ بند کړه عرضه او تقاضا بندېږي ته عرضې ته وایي تقاضا نه بندوي نو بنان دوی ادرس بدلوي بله خبره که ته رښتیا غواړې دې ته نړۍ ته خطر د سرار ده ته خو دې مورد کې تخصیص لرې راوړه بدیل ورکړه هر چې دې تثبیته افغان ته بدیل ورکړه که کوم بزګر یې کري یا یې کرلي وه تا څه وکړل تا نور تخمونه ورکړه تا ماشین د زراعت ورکړه مارج صاحب په میلیاردونو پیسې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالو مصرفولې اما دغه پدیده له منځه نه ولاړه څه رقم چې په بحث کې ویل سو اوس چې 95% سیال صاحب وایي چې دا توکي له منځه تللي اسلامي امارات وایي چې 0 ته رسېدلې هغه هم د خلکو په مرسته باندې نړیوال ولې هغه پیسې چې په هغه وخت کې مصرفولې نتیجه یې نه ورکوه اوس یې نه مصرفوي ګوره یوه خبره زه دا ملت ته واضح وکړم سیاست دا حکم کوي سیاست فلسفه دا وایي که چیرې نړیوالو وویلې چې فلانی شی په افغانستان کې شته اتومات متوجه چې هغه دلته نشته که ویلې نشته په دې پوه شې چې شته یا یې راولي دا بیخي دا ثبوت شوی هغه پیسې چې یو وخت راتللې د مواد مخدره د مغو دپاره برعکس
د مواد مخدره د توکو دپاره هلته به تیزاب ورته اخیستله، مواد ورته اخیستله، تخمونه به رالېږله. دا تخم له کوم چې راته مدرن اصلاح شوی له کوډ سره کرل کېده به. دا څو بوجې وخت موږ بعضې نومونه د نورو واخیستل د حضرت علي او د ظاهر قدیر هم وانخیسته. دلته به اوازه وه چې د وړه قاچاق نه و، د مخدره توکو قاچاقونه دوی کوله. هغه دا پیسې دوی له کومه کول ببر ګرځېده، 10 موټره به پسې روان وو. دا همدغه پیسې وې، همدغه معاملې وې چې ورسره کېدلې. له لوی دا بادغیس غور کې تورن اسماعیل د محلي قومندان سره جګړه ونه کړه د همدې مخدره توکو فیصله چې ما ته حق راکړه. یا مثلا په دغه اقچا و دې ولسوالیو کې د قیصاري او د دوستم سره نښتې نه په همدې مخدره توکو دا ټول خلکو لیدله، دا ټول مسله خپله پارلمان کې چغې ویل کېدلې. نو رابسو دې ته نړیوال پروګرام نه لري. دا واقع خلک امریکا غټ ناتو پروګرام نه لري چې افغانستان کې مخدرات توکي توریزم راوړي. دا نه کوي. دا په دې نه کې د دوی عریفان لري چې هغه له دې نه استفاده ونه کړي. یو وخت په د عراق او سوریه کې دوی داعش جوړ کړ. داعش دولت اسلامي عراق شام. دوی فکر کاوه چې دې ته به پرمختګ ورکړي لکه القاعده خپل آداب مخته بوځي. روسیه یو دم خېڅ کړه لاړه د حافظ الاسد تړون راوویسته، ورغه وه دلته ویل سوي وه چې که چېرې کومه مشکل جوړېږي موږ باید هغه اوس کومک وکړو. حافظ الاسد له بجنیف سره پروتوکول کړی وی، دغه د راویسته. دلته وطن نو چیسته راغلی وه، دلته داعش څه ته وایي؟ داعش خطر نه ده. خېڅ یې کړه، روسیې له دې نه استفاده وکړله، هغه د بشرالاسد پروسه وساته. امریکا نور داعش پروسه خوشې کړه، رشد یې ورنه کړه، پرمختګ یې ورنه کړه. نو بنان که چیرې دوی اعلان وکړي دلته توریزم مواد مخدره نسته، بیا په هغه وخت روسیه او دوی پیږي چې سته، دوی وایي چې سته، معنا یې دا ده چې دوی مصروف ساتي، دوی هڅوي چې راسې وګوري، نسته بیا دوی اقدام نه کوي. او که په واقعي ډول درته وي بیا نه ایران نه چین نه روسیه به تفاوت نه پاتې مارر صاحب اوس د دغه راځي دلته نفوذ پیدا کوي. نفوذ یې پیدا کړي د امریکا پښې له دې چې ټولېږي. نو بنان دا کار نه کوي ځکه یې لاسلیک کړی. یوه دمه لرو درنو لیدونکو بیرته راګرځو. بیا هم پخیر رالاست. مارر صاحب نن باید د دغه پدیدې یا د مخدره توکو پر وړاندې چې مبارزه ترسره سوې دهقانانو ته بدیل څه وړاندیز یې او په دغه بدیل کې د چا مسؤلیت ده چې دوی باید په هغه څه اخته سي چې اقلا د دغه پدیدې نه چې دوی کوم څه ترلاسه کول نن باید یو بدیل ورته ووسي؟ ګورې دا اصلا که نړۍ ته واقعا خطر لکه وسلې په توګه ګرچې نړۍ خو غټه مافیا خو خامخا دې کې فایده لري. نن سبا پیسې په درې شي کې ډېرې زیاتې دي، په نفت کې، په مخدراتو کې، په وسله کې. نو چیرې د وسلې په تولید کې، د وسلې په خرڅولو کې دې کې مطلب ده هغه ته مارکیټ جوړوي، جګړې پیل کوي، یو چې ته نه مهرباني همدا اوس په 28 مملکتو کې رسما جنګ روان ده. همدا اوس موږ چې غږیږو 28 مملکتو دنیا کې جګړه ده، یعنې اوسپنه لګېږي، بمونه انفجارېږي. دا علت څه ده چې هغه لپاره مارکیټ ته مخدره توکې ته هم دوی مارکیټ جوړوي. نو که چیرې دا خطر ده وایي چې دا بشر ته خطر ده، خو نو بشري ادارې خفاره دي په دنیا کې، نړیوال مرستې خو کوي. که دې بزګر ته خو تاسې راسئ تدابیر ونیسئ، د افغانستان ته تدابیر ونیسئ. دوی خو قصدي دا نه کوي چې د وسلې په توګه در ولېږي چې دنیا تباه کړي لکه دوی تباه کوي. دوی خو دا هوډ نه لري، هدف دا نه ده چې مسراتمن باید خپل دښمنان له دنیا نه ویستي. دښمن افغانان کومه کوي؟ افغانان د خلکو دښمن دي، افغان خو دښمن نه لري، نه چا سره دښمني کوي. نو بنان دوی باید راسي د ده په چای باندې اصلاح کړي تخمونه، زراعت، بندونه، اوبه، کانالونه، دا باید جوړ کړي. دې کې هم د دولت مسؤلیت ده، اما 80% نړیوالو مسؤلیت ده. ځکه نړۍ وایي ما ته ګواښ ده، راځئ تدابیر ونیسئ له ګواښ پاک نه. به هغه تخصیص لرئ، مصرف وکړئ بزګرانو ته، زراعت ته، کروندو ته. تاسې بل بدیل ورکړئ، تاسو ته نور مواد درځي، تاسې میوې تخم راوړئ میوه درځي، تاسې مثلا د نورو خوراکي توکو تخمونه راوړئ سهولتونو ته جوړ کړئ، دا تا درځي. دولت مسؤلیت څه ده؟ دولت ته چې دا اتهام لګېږي او دا ثبوتوي او وایي چې مخدره توکې نشته،
دغه غږ چې زه کومه دوی باید په رسمي توګه باندې وکړي. دا خبر نه ده چې امارات څوک په رسمیت پېژني، چې نه پېژني دا د امارات مشکل ده، اما ملت مملکت په رسمیت پېژندل سوی ده. ګډ کار باید څه اوسي د مخدره توکو د بیخي له منځه وړو دپاره چې هم امارات خپل مسؤلیت ترسره کړي او هم نړیوال. د یونیسیار ادارې ته باید وویل سي د امنیت شورا نه قطعنامه باید واخیستل سي چې راسي افغانستان وڅېړئ. آیات دفاع باید راسي ټول دې وګوري. نور د نړۍ په افغانستان دا اتهامونه بیا نه لګوي، نه د افغانستان بدنامي، نه د افغانستان بې اعتباره کوي. دا رسالت دی اوسني د امارت اسلامي د طالبانو د چارواکو ده چې له عزت او حیثیت د افغانستان دفاع وکړي. ځکه په واقعیت ملت هم وایي، طالب هم وایي، سیاست هم دا ایجابوي، پروتوکول هم دا ایجابوي چې مخدرات توکو قاچاق او توریزم په افغانستان کې نشته. دا د ثبوت کې واقعا په نړیواله کچه مننه کوم. بیا د بزګرانو ته په مقابل کې بدیل باید وغوښتل سي، که پرېمانه تخم، که پرېمانه کوټ، که پرېمانه د پروژو دپاره بودیجه چې دوی ته کانالونه اوبه ورڅه جوړ سي. او که چیرې دا کار نه کوي بیا د واضح د دولت په حیث باندې د خپلواک دغه جغرافیې د حاکم په حیث باندې ورته وایي چې نور مداخلت ورته ونه کړي. په نړۍ کې راځي دلته وخت ما څېړنه وکړه، تقریبا 190 هېواده دي. دغه اوس په نړۍ کې تقریبا په 15 هېوادو کې مخدره توکي کرل کېږي. ولې دوی ته نه وایي؟ ولې دوی څه نه ورځي؟ تنها دا خبرې نو بنا دا ټول سیاست ته د تبلیغات دي. باو مارټ صاحب درنولدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېد د میلمنو نظر و. خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.